محترم مجاهدین ورونو، موږ په دې نړۍ کې د دې لپاره پیدا شوي یو ترڅو د نیک اعمالو په ترسره کولو سره خپل آخرت جوړ کړو. نیک اعمال هغه اعمال دي چې په هغه کې اخلاص موجود وي. کومو اعمالو کې چې اخلاص موجود نه وي، الله جل جلاله ته د قبول وړ نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یقینا د اعمالو ثواب په نیت پورې تړلی دی او هر کس به د خپل نیت نتیجه ترلاسه کوي. ډیر داسې کسان دي چې د خپلو نیکو نیتونو له امله د هغو اعمالو ثواب ترلاسه کوي چې ترسره کړي نه دي، او ډیر داسې خلک هم شته چې ډیر عملونه ترسره کوي خو په خپلو نیتونو کې د اخلاص نه لرلو له امله د الله جل جلاله په وړاندې هیڅ اجر او ثواب نه لري. ډیر بد دی هغه کس چې پوهیږي چې اعمال د الله جل جلاله د رضا لپاره نه دي، خو د خلکو د غولولو په خاطر خپل ځان مخلص او خپل اعمال له اخلاص څخه ډک ښایي. مجاهد وروره، د اسلامي نظام لپاره عسکري کول او د مسلمانانو د مال، ځان او عزت څخه ساتنه ستر عبادت دی او د الله جل جلاله په نیز لوی اجر لري. خپلو نیتونو ته متوجه اوسئ، داسې نه چې شیطان او د دنیا